هم ډیر کړی دی پروګرام کړی دی خو تاوې خو او نه زه به درته غزل ووایم بالکل درته زه غزل وایم غزل درته اوس وایم که نه ورشه به زر کوشه بس بند که دغه ځای کې دلته یې مه راوله وره بس راځه کښېنه راځئ په در ساړه شئ ژر راشئ ورګه زه بلال به دغې رحمان که که نه خدای دې تباه که ته ټیم ته نه ګورې دغه ځای کې کښېنه سلام جواب اوسېدل راځه موږ د پاسېدونو قیزان منیر زموږ سره ناست یې غواړو چې دی دا غوښې له پاسې او دغه غوښه پته کړي زما به څه وشي ډوډۍ که مې یاران نه خوري زه دلته ځان ته ښیم ځان ته مې لیوان نه خوري زما به څه وشي ډوډۍ که مې یاران نه خوري زه دلته ځان ته ښیم ځان له مې لیوان نه خوري سعید ته ووایه زموږ ستوري امکان نه خوري رقیب دې ځان نه خوري له ګوتو دې نوکان نه خوري د ګران ملګري د سعید دغه شعرونه ټولو ملګرو ته ډالۍ او د وصال مازدیګر مو ډېر د منیر بنیري رور سره کړی دی او نن بیا پروګرام کړی دی خو تاوې او نه زه به درته غزل ووایم بالکل درته زه غزل وایم خو د هغې غزل نه مخکې ما ته یو څو او د ناستو ملګرو ته که څو شعرونه ووایې نو ډېر خوشحاله به شو زړه صبرولی شي یو چاله منترونه ورځي که مونږ له چل راځي دی خلکو له چلونه ورځي او که کردارونو ته یې ګوري نو بیخي صفر دي خو د خبرو ورله غټ غټ کتابونه ورځي که کردارونو ته یې ګوري نو بیخي صفر دي خو د خبرو ورله غټ غټ کتابونه ورځي اذان کولی شي حجي امامتي هم کوي منیر له هم د اخري لس صورتونه ورځي او بیا وای چې دا ما چې وکړه د ځان دا بې حرمتي ډېره وه او مرګه راځه که نه بس دومره زندګي ډېره وه او منیر که هر څو په تن غر و په زړه سندانو خو بربادۍ له د یوې جینۍ ځواني ډېره خبره د غنم نه تر جنت پورې کېده د زخرو نه شورو و تر شربت پورې کېده والله په دې پوهېدو چې داسې بل نه پیدا کومه نو دا ځکه دروازه د نبوت پورې کېده او هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو چې ټوقه به د چا په محبت پورې کېده هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو چې ټوقه به د چا په محبت پورې کېده او د هوس تندغرو خپلې تندې ماتولې یو خار کې مینه تش تر خپله جت پورې کېده د هوس تندغرو خپلې تندې ماتولې یو خار کې مینه تش تر خپله جت پورې کېده او هغه سړی مې نن په ډک بازار کې په سوال ولید خندا چې به یې زمونږ په غربت پورې هغه سړی مې نن په ډک بازار کې په سوال ولید خندا چې به یې زمونږ په غربت پورې کېده او دغه آزاد نظم مو درته ووایم چې پوره صدۍ جنګ وشو د تباهۍ جنګ وشو پوره صدۍ جنګ وشو د پوره صدۍ جنګ وشو د تباهۍ جنګ وشو یو وایي ما وګټو بل وایي ما وګټو څوک وایي انګریز وګټو څوک وایي ملا وګټو یو لیونی ناست دی او ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دی جنګ څوک ګټلی نشي په جنګ کې ګټه نشته جنګ سراسر تاوان دی یو لیونی ناست دی او ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دی جنګ څوک ګټلی نشي په جنګ کې ګټه نشته جنګ سراسر تاوان دی که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي دا یتیمان وشمارئ دا ړنګ کورونه شمار کوي او دا برباد زړونه شمار کوي که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي دا یتیمان وشمارئ دا ړنګ کورونه شمار کوي او دا برباد زړونه شمار کوي که چېرې دا ګټه وي نو تاسو ګټه وکړه دېشته خو سر وخوړو یو نوی جنګ شروع کوي چې نوره ګټه وکړئ زخر به وخورم زړه به وکم نور څه کوی شم څه به وکم دا ځان به مړ کم ښه به وکم هندوستانی میړه به وکم په پښتنه خاوره 2000 کونډه ډېر ښه اریه کې د ځنګل لیونی نشته پښتو شته خو مکمل لیونی نشته دنګه ونه ببر سر او برندې سترګې په بونیر کې داسې بل لیونی نشته